وره د کلتور و په هغې کې ډېر موضوعات پیدا شو. یو د ژبې د املا باره کې خو زه به په څه رڼا اچوم. نورالامین یوسفزي چې کوم څه ووایي د هغې بیا د هغې نه پس وینا کول نور ته مشال نیسل دي. خو دومره به ووایم چې مونږ خپل په ذاتي زندګۍ کې مونږ دې بچو ته چېرته د پښتو کتاب راوړی دی. مونږ ورته چېرته زما دوه بچي دي او هغه په اسلام دغه پنجاب کې شوي خو هغه چې څنګه په سکول کېناسته نو ما ورله دغسې د پښتو کتاب هم راوړو. خیر ده. اوس زه به دومره قدرې وایم چې مونږ واو یو څه کوو بل څه. نو زه به یو شعر باندې خبره ختم کړم او بل شعر به نورالامین ته نظر کړم چې تضاد په گفتار کردار کې نه وي ای راهي مقام د دغه شاعر لوړ وي. او نورالامین صاحب ته به د حمزه بابا شنواري خدای دې ورله ډېر عمر ورکړي او چې څومره دی زړېږي نو دومره به سره پیدا کوي. او هغه چې څه وي د حمزه بابا یو شعر دی چې دی زړېږي نو دې شعر ته لږ سوچ پکار دی چې د ځوانۍ وینه شوه کمه ملا مې خم کړو پیدا چې د ځوانۍ وینه شوه کمه ملا مې خم کړو پیدا کمې چې تیل چې بلېدو ته راټیټېږي ډېوې خدا به